وای کله چې مونږ الحمد ختم کو او د الحمد نرستو صورت شروع کو نو آیا د دې صورت د مخ کې به مونږ بسم الله وایو او که نه به وایو. زموږ عزتمندو اکثر ملګري دا تپوسونه کوي چې کله مونږ الحمد تر ولد ضالین امین وایو او دینه پس صورت شروع کو کنه نو آیا د دې مخ کې به مونږ بسم الله وایو او که نه به وایو. نو په دې ویډیو کې زه تاسو په دې مسلې باندې بالکل په اسانۍ سره پیو مخه په دې باندې ځان پوهه کوي. نو زموږ عزتمندو مسله دا ده کنه چې د صورت نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا سنت طریقه ده. کاغه الحمد ده او قبل صورت شروع کول دي، که الحمد تاسو شروع کوي او قبل صورت تاسو شروع کوي په مانځ کې د دې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل سنت طریقه ده. الحمد نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دی. که اول رکعت کې خو اسیم تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وای، او که دویم رکعت که دریم رکعت که څلورم رکعت دی نو د الحمد نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل بهتره خبره ده. که چا وې ډیره بهتره خبره ده، خو که چا نه وې کنه په موږ باندې سفرک نه غورځيږي. صحیح شو، دا خو د الحمد خبره شو. اوس چې کله صورت شروع کو کنه د الحمد نرستو نو اوس په دې کې څه کوو؟ آیا بسم الله الرحمن الرحیم به وایو او کنه به وایو؟ نو دې کې دوه خبرې دي زما عزت مندو. کچره د ولد ضالین امین نفس تاسو کم سبق وایي کنه کدا تاسو صورت د ابتدا نه شروع کوي یو صورت د سر نه تاسو شروع کوي نو تاسو ته ما وایي چې صورت نمخ کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دی. نو که صورت تاسو د سر نه شروع کوي کنه نو بیا بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دی. بهتره ده چې بیا تاسو وایي، که چا ویل بهتره خبره ده، خو که چا نه ویل ډایرکټ په ډایرکټ صورت شروع کو کنه بیا د دې موز او شو په موز باندې سفرک نه غورځيږي. صحیح شو. نو که صورت تاسو د سر شروع کوي کنه نو بیا بسم الله الرحمن الرحیم مستحب ده. که چا ویل بهتره ده، خو که چا نه ویل موز باندې سفرک نه غورځيږي. خو کچره تاسو د ولد ضالین امین نفس سبق شروع کوي او د صورت د منځ نه شروع کوي، یعنی یو لوی صورت ته او تاسو د صورت د منځ نه شروع کوي یا د صورت اخیری یو څو آیاتونه تاسو وایي، لکه اکثر خلک دا آیاتونه وایي په منځ کې دا آسان سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا آیاتونه بالکل د صورت په آخر کې دي. نو که داسې آیاتونه وایي کنه نو بیا د دې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل نشته دی. صحیح شو. نو مسله داسې شوه که ولد ضالین امین نفس تاسو صورت د سر نه شروع کوئ بسم الله بهتره ده، او که چا ونه ویل بیا موږ جایز دی. او که چېرې صورت تاسو د منځ نه شروع کوئ یا د صورت اخیری آیتونه تاسو وایي نو بیا بسم الله نشته دی د دې نه. صحیح شو جی. نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې مسلې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې څه خبرې څه د پوسې کمنټ کولی شئ، زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو به پوه کړم. نو په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغوی هم په دې مسلو باندې عمل وکړي، په دې باندې ځان پوه کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.